ما اردو فلمونه هم جوړ کړي دي او د بنگلاديش، نیپال، سریلانکا کو پروډکشن فلمونه هم جوړ کړي دي پاکستان سره. نو تقریبا ما سلويخ فلمونه جوړ کړي دي اور میں تینوں کیا او ارمان والے بندے نو ہیرو نو لیا تے ڈائریکٹر نو لیا تے دو درې کنځلې ورته وکړې دا هغه باره کنځله خبر شروع کړه او تو نہیں لیا ہے وہ هغه ورته او اپنے کھبے ہاتھ سے بیدار بخت بیٹھے ہوئی تاسو هاټ لار باندې یو ډیر هغه د یو خبر هغه ډیر سورا کې وړي بریک شو دا دلته د بمونو د جزر ریټ چیرته پښتو فلم بس څنګه جوړ شوی لکه زه دی وخت کې دی دغه ټیم چیرې خدای خبر چې زما په معیار پوه شي. السلام علیکم زما ګرانو عزتمندو لیدونکو اوریدونکو، نن ډیره د خوشحاله موقع ده او د خوشحاله موقع په دې ده چې ستاسو د خواهش مطابق دلته موږ یو پروګرام ریکارډ کړی د محترم سیدا جان خان ریټایر ایس ایس پی صاحب او نزاکت علي صادق صاحب ډایرکټر ایکسایز او په فلم باندې ډېرې ګټورې خبرې شوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډېر زیات مشکور یم او ډېر زیات خوشحاله یم. محترم حاجي عزیز تبسم صاحب زما سره خوا کې په پهلو کې ناست دی، ورسره نزاکت علي صادق صاحب هم ناست دی. نو هغوی ته تاسو ته جیار کړی ویم په خیر راغی، خدای پاک هم هر کله راوله. تاسو د دې دومره ټایم قیمتي ټایم راکولو ډېره زیاته شکریه چې ما له تاسو ټایم راکړو. ډېره زیاته مننه او ډېره زیاته مهرباني او دا نه لویه عزت افزایي تاسو زما وکړه په خپل ځای کې. یو زمانې نه زه ستاسو د شخصیت نه خبر یم او پوره فلم انډسټري کې هر اکټر نه، هر اداکار نه، هر هنرمند نه او فنکار نه ستاسو صفتونه ما اورېدلي دي. تاسو به سټوډیو ته راتلئ او ما زما نه خیال چې دې نه زیات شوقین د فلمونو، د ګانو، د ډایلوګز، د پرفارمنس څانه چې تاسو معلومات دي هغه بل چا ته ما نه دي لیدلي. زما خواهش و ډېر مودې نه چې تاسو سره زما کله ملاقات وشي او ګپ شپ وکړو او نن قسمت هغه ورځ راوسته چې تاسو سره مخامخ د ناستې ما او ستاسو سره خبرې کوم او تاسو په حجره کې د ناستې ما او ستانه عزت چې تاسو نزاکت سره ماته راکړو د حاجي اسلم صاحب په وساطت او د دې کیمرې په وساطت مخکې م ډېر عزت افزایي کړې ده زما خپل کتابونو کې خپل پروګرامونه. تقریبا موږ خو تاسو سوانح حیات چې څومره کیسټونه دي نو ما ټول اورېدلي دي، یو خو ما ته هغه په ذهن کې دي راسره. او بیا اسم ستاسو ورور مجید خان چې کوم دی، مجید تبسم، هغه زما ملګری دی او ډېر کلوز ملګری مې دی. تګ راتګ ما له هغه هم راځي، زه هم له ورځمه. د هغه چې کوم ملګري دي نو هغه هم زما ملګري دي او ستاسو ذکر خیر اکثر شوی دی. نو ما دلته یو ځل خواست وکړو چې یاره چې کله حاجي صاحب راشي نو ما لږ خبر کا چې زه راغواړم او زه ورسره مطلب دا دی چې یو نشست وکړم، کیني را سره یو پیاله چای را سره وڅښي دغه را سره. نو دا خبره ډېره زړه ده، تاسو یقین وساتئ. ستاسو په انتظار کې ما یعنې زما تورې سڼې چې کوم دی سپینې شوې، تورې سڼې مې سپینې شي ستاسو په انتظار کې. نو بس خیر د دې انتظار د دې لمبا انتظار خوند هم ډېر مزېدار وي. جی انګریزي کې وایي better late than never. جی نو مطلب دا دی چې تاسو مهرباني چې زما تاسو هغه خواهش زما په زړه کې چې کوم موجزنو او لامبو یې والا هغه تاسو سرته ورسولو. یاره زه ستاسو خبره ګډ کوم، زه په دې فلمي زندګي کې ډېر شخصیات سره ملاو شوی یم چې هغې د فلم متعلق، د فلم شاعري متعلق، ستوریان متعلق، ډایلاګ او فن او فنکاران متعلق، شاعران متعلق سان معلومات چې لري
نو تاسو نه زیات ما زندگی کې داسې سړی اډو کتلی نه دی دا ما دپاره هم ډېر د ډېره شکریه د خوشحالۍ خبره ده چې دا تاسو زما اعزاز دی چې غلې. تاسو غوندې نه ده. شخصیت زما په باره کې دا وایي نو هغه د دغه خبره او ایمان ما دغه ورک کاغه ټکی نشم اخیستی نو که په دغه راځي زما د هغه شی ورک کړو نو بس په پوه شئ چې هغه شی ما کوم شی یاد کړی نو خدای دې آباد لره آمین اصل کې زمونږ په دې ذهنونو کې دا خبره پرته وه چې پښتو فلم را روان دی یوسف خان شیربانو جی او هغه په فردوس سینما کې لګي جی دې وخت کې ما افیک کړی دی او دې نه پس په زه برتي کېږم په برتي نه یم ها دا د جون میاشت ده چې دا فلم به راځي او په فردوس 1970 کې په جون 1970 کې به دا فلم په فردوس سینما کې لګي نو زما کې دا یو مصیبت دی چې ما به کله فلم کتو ما فلمونه شروع کړي دي د سن 64 په ها جی او زه 64 کې تاسو خبره ګډ کوم په 64 کې مې د ایډورډ کالج نه نامکمل تعلیم پرېښود پری انجینیرینګ او جی او 64 کې زه تښتېدم او کراچۍ ته لاړم او لاهور ته ولې لاړم جی جی ما دا نږدې ځای دی زما کور والا به راشي ما به ونیسي او بیا به مې واپس راوړي او ښه به مې ټکوي او بیا به مې کالج ته لېږي نو زما کالج سره هېڅ دلچسپي نه وه پوه شوم زما دلچسپي وه فلمونو سره پوه شوم او ما ته پته وه که زه فلمونو ته لا نړم نو بس زه غر کې بیا په هر صورت کوم فیصله چې تاسو وکړه او کوم سر ته ورسوله نو زه به دا ووایم چې تاسو حق ادا کړو د هغه تښتېدو او د انجینیرینګ د پرېښودو که ته انجینیر وې نو څه چل به شوی هېڅ به نه وو هېڅ به نه وو شوي یو پل به مې جوړ کړی و هېڅ به نه یو وو شوي بلډینګ به مې جوړ کړی و چې عزیز تبسم شوي او جی نو بالکل په موږ په ټولو کې د تبسم پیدا کړو ښه جي یو بله د عزیز تبسم خبره تاسو ته کوم سوال نه دی تاسو جی، جی، کړی جی، لیکن جی. تاسو دل ډېر سخت خبره جی ده جی زه چې کراچۍ ته لاړم نو ما خپل نوم بدل کړ ما به افسانې لیکلې یو رساله ګل وروسته رسېده فلمي ما به هغه کې افسانې لیکلې نو ملک زه عبدالعزیز خان لیکم او ما تصویر راځي نو دا خو به کور والا ما ولټوي یو را به شي او زما یو ورور کراچۍ کې و عبدالرشید ایرفورس کې نو مې هغه به مې راسي او بیا مې ونیسي او بیا به مې ډیرټ وځي او درز او درغب وي نو ما ته دا چې چلو که چې نوم بدل کا ښه جي نو ما عزیز تبسم نوم ولیکلو مې دا چې دا زه فلم ته ځم نو نوم به بیا خپل عزیز عبدالعزیز کوم خو که اوس بدل کړو نو ما عزیز تبسم کو هغه نوم دا نه مشهور شو جی چې بس ما اوس نه بدلوم همدغه ورته لیږي وایي دا خو زنانه نوم دی بهې بدلوي نو اثر کې دغه نه دی نوم له ښایست تاسو ورکړی زما سیدا جان نوم دی د ډېرو ښځو سیدا جان نامه ده که نه نه ما ته به زما سپیګانو به خندانې ویلې چې هغه د ښځو نامه یې ورته نارې کوي نو زه به راغلم حقیقت دا چې دا تصویرونو ته چې ګورو که نه موږ خاص لاسونه تاسو هغه کړل نو زنانو لاسونه مې او که نه زما لاسونه دا د شاعرانو دي جی دا ګوتې نری ګوتې چې جی 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 دا د شاعرانو ادیبانو او په چېرته افسانې نه لیکلي خو د هغه زړه د هغه دماغ د افسانو نه د غزلو نه ډک وي د قانون او سندرو نه بېشک یعنی یو سړي ته چانس میلاوي شي او یو ته نه میلاویږي خو هغه بس داسې وي چې بس لکه موږ چې تاسو رالو نو تاسو د بنګلادیش ازاري ګانې یعنی ما ته ویلې پاکستان کې ولا که چاته پته نه جی جی بالکل صحیح مصرف نظیر کړی وه که نه نو نن نزاکت صاحب خو بلغله غوندې ناستې لاندې ګوري چې څه چل نمبر به راشي زما نمبر به راشي خو اصل کې زما په دې زړه کې دومره غوبل دی چې هغه غوبل زه سنبالولی نه شم دا جراثیم ما کې چې کله ننوتل نو په دې جراثیمو کې زه لاړم پخوا به دا هفتروزه فلمي اخبارونه وتل نګار به و داسې نور به و دا به ما ټول کتل او دا په یو ځوانې باندې به دا کاپی کېده وړوکې غوندې ګانو والا به هغه شاټ سټوري اب مې اخېسته دا فال کې جی
هغه په نوم ایوارډ هم دی جی بالکل امیتابھ بچن واغستو هغه ورځ کنه جی او نو هغه چې دی زمونږ د پښتو د پال کې خو عزیز بالکل دا خبره کمال دی دوکو چې زما دې خبره ته خیال نو یعنی هغه د هندي او د بالکل هغه په خپل ځای کې خو زموږ پښتو په کې خپل ځای کې کو خدا دا پال کې زموږ د پښتو دا دی بالکل چاهے ډیر خلک لار شي راشي فلمون تا جوړ کی خبر تاریخي کار دی کړی ډیر زیات صورتحال دا دی چې کوم نن چې موږ ناس یو په دې خبرې کوو د پښتو فلم باندې نو دا ټول کریډټ خو دې ته دی کنه گزارش دا دی چې داسې سټوري باندې فلم جوړېدل چې دا سټوري تقریبا د صوبه سرحد هر سړی ته یاد آیا یعنې په بدلو کې او په دغه کې په حجرو کې به عمده ویلې کېده او دا یکه غوند او شیربانو او پلانکې او ډینګلې خبر مطلب دا دی چې دا انون سټوري نه وه نون سټوري وه هغه اوس زموږ خو په دماغونو کې دغه دی چې سپی د سپي دي او روان دي اس پسې دا هغه کول پاسبل کول او دا سلولایټ دغه ته راوستل ته راوستل تاسو ډېر دغه خبره نه ده ډېره ګرانه خبره ده بیا سره سامانه کې بیا خبره دا چې طرز باندې چلېږي دغه ته کورسونه د خواله میرا چې د خندا ورځي یاره دې ګانې چې کوم چکه چولې او کوم غوبلو شو په دې سټیج باندې او دا پیسې پرې ډډه شوې او دا خواله میرا چې د خندا ورځي او دې بدرموني دا چوکه دلته یو دا شو دا د ګودرغاړ او دا د ګودر هغه د بیبي مې د کوټې په سر ولاړه نو دا بیبي خو د خدا بیبي خو موږ کورونو کې خلک نو دې ډېر هغه کړو مطلب دا دی چې ما ډېره انجوی کا یعنې ما دا فلم ډېر دغه سره وکړ عزیز خان ستاسو په فلمونو کې د سندرو دپاره شاعر هم کم خوښ و یاره علي حیدر جوشي خو یو ډېر اوریجنل شاعر و ولې چې هغه دې کهانۍ سره یو عمر تېر کړی و هغه په منظوم طریقې سره کتابي شکل کې دنیا ته مخکې کړی و نو هغه ډېر زیات دې سره وابسته سړی و او بل دا ده چې دا ډېر بهترین دی خو مونږ ته لاجور سلیم چې دی هغه ادم خان درخانۍ کې هغه هم ډېر ښه ګانې لیکلی لیکن ډېر زیات عوامي خبرې چې کوم سړي کولې په خپل شاعرۍ کې نو هغه امیر غلام صادق و هغه ته به ما ویلې چې یاره هیرو چې دی پاس په کوټه ولاړ دی او کونتر یې الوځي لیکن د هغې اصلي مطلب چې دی په بله کوټه باندې ولاړ جنۍ سره دی او کونتر ته نه وایي هغه جنۍ ته وایي زه به کړی نو صادق استاد به لکه هر سړی ګڼ کپ دی نن او دا کنه ډېر عوامي او دا خبره او په اسانه چارې کې به هغه کول او بیا طرز هم هغه په خپله جوړوي جوړ کو طرز په هغې به یې ګانې لیکله نو هغه ډېر عوامي سړی و لکه زه یو خبره کې د هغه ده چې لکه لاجور سلیم نو هغه به ډېر لکه سمبولیک څه ورته دغه غوندې تشبیهاتي اشارې ورکولې که نه خو دوی به ډېر عوامي سطح باندې عامې خبرې عام خبرې چې کوم سړی په یوه کوي دغه کوي ګوټ کوي چاري کوي هغه ته هم دا پته لګېده او بل دا عوامي سړی و نن مې ډېر ښکلي یارانو زاد نشه یم دا نه دي اسانه خبره نو صادق استاد چې و که نه دي هغه ډېر زیات عوامي سړی و او و مستري یعنی د موټر مکانیک و خو تر څو بیا چې موسیقار شنواری و شنواری مو خو حقیقت دا دی اسټیسن ډېر ښه اسټیسن لږ ماډرن میوزیک کې مخه و ښه بل بیا ارمان چې ما جوړولو ما چې یاره دا څنګه چې ډمه ګډېږي نو باجه طبله خو صحیح د هغه سره په میدان کې مخکې رسته کېږي یا ناستې باجه طبله یي که نه ولې چې هغه ډمه د هغه ګډېږي لیکن ماډرن کلب دی او په ماډرن کلب کې باجې طبلې بیا خوند نه کړي هغه ته خو به مونږ هغه کانګو مانګو ګیټارونه ساتو د نن ارمان کې نو هغه خلکو بیا هم ډېر درلود خو که نه دي زدول شو څومره لیوني دي زما نو خلکو هغه ماډرن موسیقي ماډرن طریقه کار هم خوښ که هغه زموږ چې تاسو کوم دغه فایټ کړی دی
عضلات چې کوي یو دغه نه د ایرپورټ باندې چې راکوشي نو هغه جګت په جوړه ته چې ګورې دلته بمونه دا هغه غونډه دا زوري تاسو دا زوري باندې خو هاټ لاره باندې یو ډېر هغه د یو خبر هغه ډېر سورا کې وړي بریک شو دا څه دلته د بمونو د زرو ریټ ستل دا سده کې بدر خواب بیدار بخت هغه خوش نصیبه سره والله دې او بخي خدای دې ولا جنت فردوس ورکی ځکه چې ډېر ښه انسانو یعنی اخلاقي لحاظ سره تاسو اصلي ایجاد چې کوم دی بیدار بخت هغه کې داس چلوږي چې بیدار بخت خو ډېر ساده او ما ته ساده سړی چې هغه ته ډایرکشن ورکول ډېر آسان جی یو سړی چې ځان ته ډېر لوی فنکار وي نو هغه به هغه سره ستا زیات محنت چلېږي لیکن نوی سړی چې که نه هغه ستا په اشارو پوه شي بیدار بخت کې دا کمال و چې پړه لیکه خانداني سړی او ډېر ښایسته سړی او ډېر باادبه سړی و که نه جي هغه ته به چې ما یو فکره ورکړه نو ما به ویل چې مجید سره کښېنه او دا فکره وایه یاد کا څنګه به وی او څنګه به نه وی نو هغه به چې رالو نو اولنی شاټ چې هغه ورکړو نو هغه انجي و لکه نټ ګوډ خو ما په لاسونه وپړکول میل مټۍ وویشئ شاباش زنده‌باد ما ته یاسمین وایي دا شاټ خو غلط دی ورکړی زه خو داسې وکړم زما سر وتنګېدو دې دغه سره میل دا شاټ به آخر کې دوباره الو خو مال د دې همت افزایي دپاره که نه د بیدار بخت همت افزایي دپاره ما دا اوکې کړه جي نو هغه بیا یاسمین ته ویل د سره به ډېر کوآپریشن کوي دا نوی هلک دی اکټر نه دی دا خو په خبر هم نه پوهېږي نو هغه یاسمین هم ډېر هغه سره دغه کول زموږ مقابله خو بدرمني سره به هغه وهېږي حقیقت دی وکیلان دا تاسو یا ښه اکټینګ څوک کولی شي یا ښه اکټر څوک دی نو هغې ویلي چې چا له اکټینګ نه ورځي که نه نو هغه ښه اکټر دې کې شک نشته دې کې شک هغه ډایرکټر دپاره ډېر اسان وي اسان ځکه چې شکسپیر وایي چې اکټینګ is a part of life بلکل which you present on the stage on the screen but with sets and formality sets مطلب له لوگوں نے میک اپ اور لوگوں نے لاؤڈ وائس ہے نا بالکل پکار دي چې اکټینګ از ا پارت اف لایف پکار دي چې دا ته پکې وای موي وکي کنه بیا اور اکټینګ بالکل بالکل ها جی یو بل پښتنه ځین تراله تاسو په اکثریت فلمونو کې وکامېډي ډېره وه اصل کې د زموږ عام هر زمانه کې بعض انسانانو په زندگی کې بعض داسې واقعات راځي چې هغه ډېر زیات متاثر یا کور نه حالات یا نوکری حالات که نه غمجنې خو هغه زبردستي خاندي زړه یې نه کېږي خو خپل صاحب ته جی بس ډېر ښه موسم دی دا هسې دروغ نه ودرې کوي که نه نو که یو سړی ټکټ لي او بیا فلم کې ګوري او په ژړا واپس بار راوځي او بیا غمونه ګوري نو دې څه فایده شوه ښه دا ده چې هغه ته خوشحاله کړه هغه ټکټ اخیستی چې بار وځي بیا خلکو ته به اعتبار راغو لکه میجر خو دا خبره ډېر وخاندي که نه هغه له به خوشحالۍ ورکړي هغه پیسې خرچ کړي دي یا تفریح ده که نه تفریح هغه د ذریعه ته هغه جړی بیا فلم کې هم جړی او زندګي کې هم د هغه جړا ده دفتر په ځینو هم کې هم جړا ده کور کې هم جړا ده ستا په فلم کې به ډېر کم تشدد و بلکل ډېر ما مطلب نه کوو ټینشن به پکې نو نه ماما خوشحالي به زیاته وه دا سیریس کار وشو که نه یو ډزې مزې وشوې نو هغه کې به یو هغه نه پس به زما یو کامیډي سین ضرور و لیاقت میجر به و یا مجید به و که نه داسې تاسو به یو بله زه معافي غواړم نزاکت صاحب ما چې تاسو په کوم شکل کې لیدلي یې نو زما در باندې دا شوکومار مینه ماتېده وجه څه وه چې تاسو کله خامخا په هر فلم کې د یو څو سکندو هغه اپیرنس ورکړی دی ما ګانه کې ورکړی دی او سیګریټ خو به دا شوکومار مې ورته ځکه وویل ډېر سیان سیګریټ دا تاسو شوکومار سره ملاو کې
خو زه تاسو کې اوم پرکاش ګورم. دا خو د بلا کومه بلا کې کوم بلا اوم پرکاش جی نو هغه دی چې کوم دی د سیګریټ سټایل ډیر مزیدار و هر د کله کیمرا کې راغلی د سیګریټ سکړي او څوک په سره نه ستو هغه ته پیدا کنه چې څومره ښایسته ډانس دی د احسان فلم کې د هغه د شهناز رازي دتا او د آفتاب صبري ته مګر کوي پریشي نو هغه دې خوند کړو د سره به دا سیګریټ نو ما ورته د خوشو کومار دی اشو کومار چې کیمرې ته مخامخ شو سیګریټ ته لاس کو ما ویلن سو کو پریم چوپړه او جواب دی پریم چوپړه سره ملایي خجا ډېر خبر پریم چوپړه سره ملایي اوم پرکاش اوکے قبول جی قبول سر پدې کې هغه به دا سیګریټ راوخو الک کلیک صبر خو کا خبر به وانه وکړي چې سیګریټ ورو کوټس هغه به لګولو خدي دا سیګریټ سکلو خبره زه موږ شوټینګ کولو دا دغه نو غنټګر هغه غړی چې د لاندې موږ د غنکا په فلم شوټینګ کولو ما سره بدرل ناستو گاڑی کې او موږ اوس یو شاټ واغستو د رور زما رور هغه چې چرګې مرګې داسې کنه لاندې چرګې خرڅې دي په پنجرو کې داسې نو هغه چې داسې دغه وکړو نو یا لکه بدرمني ورسره ناست دی کنه وایي دا ورسره څوک دی وایي یار دا هغه چې هر فلم کې سیګریټ نه څکوي یا هغه لګوي دا بدرمني سمڅه ده بدرمني ته خر بچا خوله یې بنده که دا زموږ استاد دی تا ورته سمڅه وویله که نه دا هر فلم کې ناستي بس سیګریټ څکوي نور کار یې نو ما به ډېره مزه راکوله چې تاسو به اپیرنس او دا طریقه تاسو د چا نه یعنې مطلب هغه چا کوي وه سوباشګای یو ډېر هغه به هم په خپل فلم کې یو اپیرنس ورکولو یو سیکنډ دوه درې پنځه هغه ډېر ښایسته ډکو راغلی هیرو راغلی دی بیا ورته چا وویل چې ته دغه ته راشه نو هغه فلم هیرو فلم یې چې جوړ کړو د هغې نه بعد پرې هیټ شو ډېر او ډېر ښه تاسو د الفرډ هیچکاک نامه به اورېدلي الفرډ هیچکاک د سسپنس فلمونو ټاپ کلاس هیرو ډایرکټر و نو هغه به هر فلم کې یو شاټ ضرور ورکولو لکه اوس جینۍ ولکه خپلو کې خبرې کوي نو دی به رستو نه داسې به ورته ورشي یو شاټ به دی ضرور ورکولو د هر فلم کې دا مشهور وکړي ویل یار ما خو هر څوک پېژني نه که نه نو راځه ته مې خپل فلم کې داسې یو نیم شاټ ورکوي او من چې ته ګانه مانې نو سیګرټ مې لکه یو دي کې سره میری خان ناست دی منځ کې یاسمین خان او میری خان دی خوا ناست دی تاسو هغه د ګڼ کپ فلم هغه کور کوئ هغه کوي کنه نن بیا مخېله راغی جبکې دې وخت کې یاسمین نشته نورې جینه کې ګړي تاسو وروسته کورسۍ دا کېښیو دا شاټ ما سره هغه سره مې ډیټ سره هغه او دې هغه ورکو کنه یو دي کې چې ګینې دا جی جناب تاسو لومړی فلم یا یوسف خان شیربانو ډېر زیات کامیاب شو او تاسو هغه اولیت یوړو پښتو فلمونو کې د هغې نه پس تاسو ډېر کم فلمونه راغله په کار خو دا ده چې تاسو څنګه چې خلکو وی شیرن بدر منیر ته به یوسف خان وي یاسمین خان ته به شیربانو وي ویې پکې نشته نو خوند نه کوي نو د خلکو هم دا خواهش و چې د هدایتکار دا نوم چې دی نو دا د عزیز تبسم صاحب وي راځي به بیا تاسو کم فلمونه جوړ کړل ولې وجه دا وه چې ما فلم لیکلو به او ډایرکټر به هم کوم زما ډبل کار که نه جي نو ما به ډېر ټایم په لیکلو باندې لګولو او لیکل دا ضروري نه چې ته به یو سټوري په یو میاشت کې ضرور ولیکې ما دا ګز دا میدان په 15 ورځو کې ولیکله او یو میاشت کې مې شوټینګ وکړ او بازار ته راغلو فلم او کامیاب شو لیکن بعض سبجیکټ باندې به ما ډېر ټایم لګولو زه مې نه کېږي موډ مې نه دی داسې ډېر خو کم نو یوسف خان شیربانو پسې ادم خان ډېر جوړ کړي دي څلور فلمونه خو ما جوړ کړل ارمان قیدی احسان ګڼ کپ چالاکو دروغ رښتیا دا ما
کوټې سکې یو فلم دی کشمکش فلم دی کشمکش فلم دی مصطفی قریشي وغیرہ دا ستلو چې هغه کې دا د بار اکټران چې کنه لکه سریلانکا نیپال بنگلاديش اکټران جی نو موږ تایلند کې یا فلمان کې شوټینګ کوو نو زه اردو کې خبره کوم نو بنگلاديش والا اردو نه پوهیږي او زه په بنگالی نه پوهیږم نیپال والا زما په ژبه نه پوهیږي نو انټرپریټر به ترجمان به ودا نو ما به خبره کوله اردو کې نو زما به ترجمه وشو اکټر دا چې دې دا وایي نو ته به څنګه وایې لکه موږ سره یو دغه د ګامي فونسي کا هغه داسې مشهور لکه د زمونږ د پاکستاني دغه د علاؤالدین شو یا د پران شو د انډیا که نه جي نو دا ډېر زبردست پاورفل خلکو د خپل ملک خو تاسو یقین کوئ ګوره جي 4 ملکونو 4 ژبو کې یو فلم جوړول 4 مختلف اکټرانو سره دا ډېر کار لري او دا دې کې به موږ زما کال نه زیاتو لګېدو دا جي همت والا داسې هنګامه فلم و نیپال کې مې ریلیز شو بنګلاديش کې مې ریلیز شو او د هغې ژبو کې لیکل شوی دا دا چې په د هغه ساوند ټریک باندې به لکه سپیرو سے میں چپتی پھروں هغه کړی و نورجهان یا مسرت نظیر ښه هلته به ټریک بنګلاديش ته لاړو نو هلته به رونه لیلا ګانو وکړه او همدغه شی به وه لکه سپیرو سے میں چپتی پھروں ترجمه به یې کړې وه هغه شاعر به د هغه شاعري کو که نه جي دغه چې دی د تاسو خو لکه ډېره لویه کارنامه ده که نه چې د پښتو فلم خو دا نه خواسته که تاسو نه وی کړی نو دا دومره فلمي دنیا خو به تر اوسه پورې پښتو نه وه خبرې یو عرض کوم کمال هم دا کړی دی چې هیرو بدر منیر پښتون دی هیروین یاسمین خان پښتنه ده ډبینګ پې نه دی شوی ویلن هم پیدا کو نعمت سرحدي نو هغه پښتون دی او یو بل څلورم شیم دی ولی خان او فضل محمود هغه پښتون دی بالکل لکه ښه ډېر ښه ټیم دی پیدا کړی بالکل جی هغه کې یو سیټي و د سیټي مالات هغه لکه پښتو نه کمزورې وه که نه هغه به سړیګان غواړي چې ګوره داسې ډول نه سړي غواړي که نه سړیګان نشته مالیان چې خو هیرو هم راغلی و که نه یو فلم پکې راغلی خو فلم روزي نه مولن فلم فیل شو بیا هغه زموږ نه مخکې جوړ شو نو هغه ته هغې مالیان دا څه چل دی ته یو فکره دا معمولي غوندې خبره ده که نه چې تلل هم دي او واپس هم راتلل دي نو هغه به تلل هم دی بیا راتلل هم دی نو مالیان دا تلل دا څنګه ته تاله پښتو نه راځي نه و یار ماله پښتو راځي خو دا سړیګان ډېر ولاړ دي زه ډېر ګبراوی شم نه داسې پښتو ویل هغه سیټي صاحب تاسو را یاد کړو سر ستاسو وړاندې فلم ما چې وکتو لکه لایف کې ما چې فلم وکتو ښه 1977 کې ادم خان درخانه هغه وخت کې زه نه هم جومات کې وم آفرین او هغې پسې بیا چې فلم ورپسې یو میاشت دوه پس رالو احسان دا نوی فلم نو هغه مې چې فردوس سینما کې وکتو ما وی چې هغه هم عزیز خان ډایرکټر او دا هم دی هغه فلم وګوره دا بیا بل رنګ دی دا خو ستاسو خپله کریشن وکړه چې احسان کې تاسو څنګه کار د هغې نه واخیستو نو بس ستاسو چې کوم خدمات دي نو زه څه به یادوم خبره داسې نه ده اصل کې د حاجي عزیز صاحب چې کوم خدمات یا دغه وایي دا په سنهرې لفظونو کې وینا ځکه په کار ده چې یعنې بیا خبره دې له راځي چې د پښتو ژبې هغه دا انسټیګیشن چې کوم دی دا د ورکو نظیر خان ته او چې کوم بل هغه ورسره پروډوسر و یعنې هغه ماته کولم ساسان کارخونو که نه او نو مله هغه اماده کول خو خبره دا ده چې ټول پښتانه پښتو فلم هغه عزیز صاحب کنوینس کړ خدای دې غر کا په دې کراچۍ کې دومره پښتانه دي چې اندازې نشته او بیا خو
تاسو بیا سوانح حیات کې لیکلي دي چې کومه دنیا راغه گورنر راغی هغه راغی او کوم هغه شوی دی غوبلې شوي دي دلته په دې فردوس سینما کې دا پرې موږ ولګېدو نو تقریبا یو جمعه خو ما صبر وکړو ما اوس امتحان مې ورکړی دی ریزلټ مې نه دی وتی لا برکې شوی نه یم نو یو هفته پس لاړم نو ما دغه ټکټ مې واغستو کېناستم ګورم چېرته پښتو فلم به څنګه جوړ شوی وي لکه زه دې وخت کې دې دغه کې چېرې خدای خبر چې زما په معیار پوه شي فرېمه پورې ګورم تر دغه پورې ګورم زما بل رنګ دی زما د کتو انداز نو دا دی نو هغه کړي شروع شو او ختم شو ما زیاده سے زیاده یعنی که زما دغه پکې راځي نو 5% دی لګا کمزوري راتلا زما په حساب کې په دې فلم کې یو 5% دی کمزوري 95% دی هټ نو 95% دی لږ شي او ډېر شي دا زه د خپل ځان خبره کوم 50% هم زیات زما ته مې دغه تاسو یعنی یو دغه له در کومه انفارمیشن تاسو په خیال ما به څومره فلمونه کتلي دي بېشماره توبه وباسه شمار یعنی چې کله وی سی آر راغی او کله دا دغه راغی په 1977 کې 1977 زه سب انسپکټر وم نو شروع شو هر شپه 3 فلمونه ګوره او د اتوار په شپه 8 فلمونه ګوره افرین په خدای یقین وکړه جی 8 فلمونه سلسله 15 کاله شروع وه نو تاسو لږ اندازه ولګوئ چې ما به څومره کتلي خو بیا په دې کې دام کوه چې ډایرکټر هم راته پته ده د شاعر هم راته پته ده د موسیقار هم راته پته ده د اکټر هم راته پته چې ما نه ما د کوم فلم تپوس کوئ وکړئ رانه د انډیا نه داخل نو مطلب دا چې ما په دې لیول فلمونه کتلي نو زه د هغه لیول باندې راغلی نه یوسف خان شیربانو ګورم یعنی پاکستان لومړی فلم و تیر یاد او هغه جوړ کړی د انډیا یو تانو بالکل ما نه اوس نوم هېر هغه پاکستان کې یا روپ کشور یو نه څه بل نوم یې د هغه زوی بیا دا مطالبه کړې وه چې یاره د لاهور یو سټوډیو زما د پلار په نوم کوي ځکه چې هغه لومړی فلم دلته پاکستان کې جوړ کړی ډېر یاد هغه کې د دلیپ کمار رور نو خان ورکې وه هغه ډېر وخت شو اچھا بوسلې هیروین والا هغه دې پورې مې ورته وویل چې ډېر وخت خبره ده میا افتخار انفارمیشن کلچر منسټر ما ورته ویل د پېښور په کلچر ډپارټمنټ کې به د حدیث تبسم لوی تصویر لګول پکار ده پکار ځکه چې دې څنګه چې هغه د انډیا سړی مطالبه کوي چې د پاکستان لومړی فلم تیر یاد زما پلار جوړ کړی مې هغه چې دی حیات دی او دا د پښتو دا ټوله پښتونخوا ده پښتو وطن نو مې پکار دی چې هغه پکې ده که دا خبره زه لاړم زه به سیکرټي کلچر سره وکړم بالکل دا پکار ده زه به کوم سره چې دا هغلته په نشترحال کې ولګي غټ تصویر مشترحال به ورته ښیم نشترحال کې ولګي او کلچر ډپارټمنټ کې دغه شي د افیسر به د کارډ واستوم او داسې به درله کنوینس کړم چې دی وایي چې پښتو اکیډمۍ کې ولګي هلته دومره تصویران لګېدلي دي که نه پښتو اکیډمۍ کې نو دا خو دې ډېر دغه کړی خدمت ها بس زه د ناخوا کېږم که نه دا حضرت ګل بس خبرې وکړي خیر ریاض ابراهیم